نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر مونږ په مسجد نبوي کې وکړو او لزر صحابه کرام د ځان سره مرګري کړو او یې چې زو مکه مکرمه باندې حمله کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دوه بیبیانې ملګری وي سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ او میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دوان بیبیانی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې سفر کې وي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام جحفی ته ورسید ذوالحلیفہ نو الته سره حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میلو شو چې د خپل کور سامان په سارو باندې بار کړی دی او خپل بچي ور سرم دی او کور والا ور سرم ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عباس تر چرته روان یم او ورته وی د الله پاک پیغمبره زه و درتلم مدینه منورې ته ما هجرت کو زه خو تا پسې در روان یم ته خو دې خوا را روان یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خپل اهل او عیال او سامان چې کوم دی دا مدینه منورې ته ولېږه او ته زموږ سره ملګری شه موږ په مکه باندې حمله کوو نو ته زموږ سره جهاد له روان شه نو عباس رضی الله تعالی عنہ د دغې ځای نه د نبي علیه الصلوۃ والسلام سره ملګری شو اصل کې د عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شوی و مخکې مسلمان او د نبی علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی زه مدینه منورې ته هجرت کوم درځم خو نبی علیه السلام به منع کوي عباس ته مه راځه ته مکه کې پاتې شه خپل اسلام پټ د خلکو نه وساته دې دپاره چې موږ ته د مکې د خلکو خبر راکړئ ته موږ پسې مه راځه نبی علیه الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفی نه ځان سره ملګری کوي زه ته زموږ ملګری شه چې ځو بیا مخکې تللی یو بل مقام دی چې هغې ته مقام ابوا ویلی شي چې هلته کله نبی علیه الصلوۃ والسلام د خپلو صحابه کرامو سره ورسېدو نو هلته ورسره یو 3 تنه نور میلو شو د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره یو ابو سفیان دا ابو سفیان نه دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام د تره زوی دی ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیه السلام د تره زوی دی نو یو ابو سفیان دویم عبدالله بن امیہ دا دو تنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا دو تنه میلو شو یو ابو سفیان او دویم عبدالله ابن امیہ ما درته وی دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث د حارث زوی دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی ورور مو د ابو سفیان رضاعی ورور ځکه نبی علیہ السلام د حلیمی بیبي په خوړلیو کنه او د ابو سفیان هم د حلیمی بیبي په خوړلیو نو دا دواړه رضاعی ورور مو د نبی علیہ السلام د تر زوی مو رضاعی ورور مو او د نبی علیہ السلام د ورکوال ډیر سخت ملګری و داسې ملګری و چې نبی علیہ السلام بچرته و نو دی به ورسره و داسې کار په د ورکوالي کې مرګتیا وي د هلکانو کنه نو دی داسې ملګري و د تره زامنو مو ملګري مو چې چېرته به نبی علیہ السلام هلته به سره د ابو سفیان خامخا موجود و داسې ملګرتیا وه ډېر یو بل باندې مین و خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه که نه نو د ټول نه سخت دشمني د ابو سفیان شو او داسې دشمن شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبی علیہ السلام خلاف اشعار به یې جوړول بیا او ډمې به یې راوستې او هغه به یې ګډولې خلکو ته به یې وي چې تاسو دې پیغمبر له راځئ زه درته د هغې نه ښکلی مجلس لګومه زه درته د هغې نه ښکلی یو مجلس لګوم دې له ولې نه راځئ چې هغه خواله ځئ دومره د نبي علیه السلام سخت دشمن و یا هغه چې د وړوکوالي ملګری و چې کله نبي اسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه بیا هغه چې د ټول نه سخت بدترین دشمني دی شو د نبي علیه السلام په سپکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه به بیا دله جواب ورکړو د نبي علیه السلام د طرف نه دا بل چې عبدالله بن امیہ دا د نبی علیه السلام د خپلې د ترور زوی دا د عاتکې زوی و د عاتکه بنت عبدالمطلب د نبی علیه السلام ترور و د پلار د طرف نه چې کومه د نبی علیه السلام ترور وه د هغې زوی عبدالله بن امیہ نو دا د نبی علیه السلام د خپلې سکه ترور زوی و خو دیم د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن و یو ځل نبی علیه
علیه السلام د اسلام دعوت ورکړو. نو دی عبد الله ابن امیه ورته سوي ته ماته د اسلام دعوت راکړه چې زه پیغمبر یم. نبی علیہ السلام او زه الله رښتینی پیغمبر را لېږلم. دی عبد الله ابن امیه ورته وی کنه وی کو ته چرته اسمان ته وخېږه زه درته ګورم چې ته اسمان ته روان یې او اسمان کې یو سوری وشي او ته په هغې کې ننوځې او د هغې طرفه در سره فرښتې ملګري او تا یو خط راغستی د الله د طرف نه او په هغې کې الله لیکلي چې دا زما پیغمبر دی بیا دې نه منم. دا دومره بیا د نبي علیه السلام سخت دشمن شو، دومره سخت دشمن شو. نو په مقام ابوا کې دا دواړه د نبي علیه السلام سره میلاو شو. چې دوی میلاو شو صحابه کرامو ته تپوس وکړه که تاسو چېرته ځئ وایي موږ خو مدینې منورې ته در روانو په نبي علیه السلام باندې ایمان مو راوړو. صحابه کرام راله نبي علیه السلام له زیری ورکړو د الله پاک پیغمبره ستا د وړوکوالي هغه دوست ابو سفیان او ستا د خپلې ترور زوی عبدالله بن امیه هغه دواړه مسلمانېږي اجازه ته ورکړه چې راشي کلمه ورته ووایي. نبی علیه السلام وفرمایل زما مخې له مه راولئ، زما مخې له مه راولئ. صحابه کرام حیران شو د الله پاک پیغمبره ته خو به د دوی دپاره ډېرې دعاګانې غوښتې، ته خو به په دوی پسې ډېر زیات خفه وې او دعا به دې غوښته چې الله یو مې د وړوکوالي ملګری دی یو مې د ترور زوی دی الله دا مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانېږي ته دې مه خاړئ. نبي علیه السلام وفرمایل بس ما خوالی مه راولئ، دوی ما ته ډېر تکلیف راکړی دی، دوی ما ته ډېر زیات تکلیف راکړی زما خوالی مه راولئ. هر صحابي به راته خوشحالېده به په نبي علیه السلام به یې زیری کو چې د الله پاک پیغمبر ستا د وړوکوالي دوست ابو سفیان او ستا د ترور زوی عبدالله بن امیه مسلمانېږي رایولو. د نبی علیه السلام د طرفه به ورته جواب میلاو شو ما خوالی مه راولئ، زما خوالی مه راولئ. د نبی علیه السلام سره ام سلمه رضی الله تعالی عنها په دې سفر کې دوی هغې ته وویل وي ته زموږ لږ سفارش وکړه نبي علیه السلام ته که نه. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها راله نبي علیه السلام لره وایي د الله پاکه پیغمبره ستا د نبوت او ستا د ښو اخلاقو نه خو پردی خلک محرومه نه دی. دا یو دی د وړوکوالي دوست دی او بل دی د ترور زوی دی دوی به ستا د اخلاقو نه څنګه محرومه ځي. د الله پاکه پیغمبره اجازه ته ورکړه چې راشي چې ایمان راوړي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ام سلمه ډېر تکلیف یې راکړی دې دواړو ډېر تکلیف راکړی. یو زما په سپکاوي کې اشعار جوړولو او دې بل ته ما خبره وکړه د ایمان نو ده ماله داسې جواب راکړو چې کو د الله د طرف نه سره فرښتې راشي او ماله د الله د طرف نه خط راوړي بیا دې نه منم. داسې جواب د ماله راکړی ده. دوی رالو علي رضی الله ام سلمه رضی الله تعالی سفارش کوي د الله پاکه پیغمبره زما امید دی چې دا به ستا نه محرومه نه پاتې کېږي، زما امید دی چې ته به دوی محرومه کوې نه. دلته کې دوی دواړه راله علي رضی الله تعالی عنه لره. علي رضی الله تعالی دوی دواړو ته وایي زه درته یوه طریقه ښیم کېدای شي نبی علیه السلام تاسو معاف کوي. څنګه داسې وکړئ که نه چې تاسو لاړ شئ چاته وایئ ما او ډایرکټ د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ، په خپله ورشئ چاته وایئ ما او چې د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ که نه نو دا آیات په ووایئ تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. دا آیات په سوره یوسف آیات مبارکه دی چې کله د یوسف علیه السلام ورونه راله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او ویې پېژنده چې دا خو زموږ ورور دی او موږ کوی ته ورته وکړی وو او الله د هغه نه څه جوړ کړی دی بادشاه او پیغمبر یې جوړ کړی دی د ملک بادشاه دی اوس موږ کوی ته ورته وکړی وو. نو ورونه یې ویل تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. قسم په الله الله ته په موږ باندې غوره کړی موږ خطاکار الله غوره کړی په موږ باندې موږ نه خطایي شوې ده. ولاړ شي د نبی علیه السلام وړاندې ودرېږئ د نبی علیه السلام او دا آیت مبارکه تاسو ووایئ. ابو سفیان چې څنګه راغی او نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېد که نه دا آیت یې ووایي تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. قسم په الله د الله پاکه پیغمبره الله ته په موږ غوره کړي خو موږ خطاکار موږ نه پوهېدو. چې کله دا آیت یې ولوستو نبی علیہ السلام چې ورته څنګه وکتل نبی علیہ السلام ولې جواب ورکړو وی لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هېڅ ملامتیا نشته دی یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. الله به تاسو ته بخښنه وکړي الله ډېر رحم کوونکی دی. ځئ تاسو مسلمانان شوئ. ګوره نبی علیہ السلام به چې څوک به ورته مخامخ راغی بیا به نبی علیہ السلام مخ مبارک نه شو ټینګولی ورته. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هېڅ ملامتیا نشته دی. خیر دی به خو ما ته خو هر څه ویلي ما معاف کړي یې. بیا او نبی
علیه السلام ورته فرمایل الاسلام يخدم ما كان قبله تاسو چې مخکې ما سره څه کړي دي اسلام هغه هر څه ستاسو ختم کړو هغه هر څه ستاسو ختم شو د اسلام د وجې نه هغه ټول ګناهونه درته الله معاف کړو دی ابو سفیان به بیا د نبی علیه السلام په مدح کې اشعار ویل په مدح کې به اشعار ویل او دی به د نبی علیه السلام مخامخ نه راتو نه براتو نبی علیہ السلام نه به څنګه څنګه ته ګرځیدو او هغه کې نبی علیہ السلام بوله د جنت زیری ورکول اے ابو سفیان اے زما د وړوکوالي مرګریا اے زما رضاعیر ورته خو جنتی نبی علیہ السلام بوله د جنتی زیری ورکو خدای به شرمېده په خپل کو باندې دومره ستومانو او دا رنګي عبد الله ابن ابي اميه دغه د نبی علیہ السلام نه چرته وي دې په ژوند کې هم د نبی رسول الله ته په بار بیا دي کتلې چې کوم ځکه په نبی رسول الله او صلی الله اخکته کتل د خپل ملامتیا د نبی رسول الله ته په بار بیا نو کتلې بهرحال په لار کې ورسره دوی میلو شي د دواړه ملګری د دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبد الله ابن ابي اميه دوی مسلمانان شو د نبی رسول الله سره روان شو نبی علیہ السلام خو د رمضان المبارک میاشو پر لسم رمضان دوی روان شي وو د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو روجه وه خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی علیہ السلام باندې په خپله هم او په دې صحابه کرامو باندې هغه روجه ډېره ګرانه شوه ځکه یو ګرمي وه دویم جهاد ته روانو نو کمزورتیان په بدن کې راتله نو چې نبی علیہ السلام وکتل چې زما صحابه کرام د روجې د وجې نه کمزوري کېږي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل روجه ماته کوئ روجه تاسو څه کوئ ماته کوئ ځکه حدیث مبارک کې راځي لیس من البر الصيام فی السفر دا نیکي نه ده چې ته په سفر کې روجه ونیسې دا نیکي نه ده چې ته په سفر کې څه ونیسې روجه ونیسې نو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل په خپله روجه ماته کړه صحابه کرامو ته وفرمایل تاسو روجه څه کوئ ماته کوئ ځکه جهاد له روان یې کمزوري کېږئ روجه یې په نبی علیہ السلام په صحابه کرامو څه کړه ده ماته کړه ده د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي تکلیف والا سفر وي نو پای کې ته روجه خوړی شي بیا چې کله کوجه شي د هغې به سره وګرځئ قضا به راوګرځئ خو که چېرته سفر د ارام وي لکه نن سبا ایر کنډیشن والا بسونه دي جهازونه دي هېڅ تکلیف پکې نه نو که سفر د راحت وي بیا روجه نیول بهتر دي غوره دي وجه دا ده چې د روجې مبارکې چې کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نشته ځکه چې د رمضان مبارک کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نو اگر چې د دې روزې به ته وروسته قضا راوګرځئ خو په رمضان المبارک کې چې د روزې کم ثواب هغه خو نشته دی که نه هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی نو نبی علیه السلام او صحابه کرامو روژه ماته کړله مقام مر الزهران ورته ویلی شي ځکه اوږد سفر دی د مدینې منورې نه چې مکې مکرمې ته ځي الله دې موږ ټول بار بوځي ډېر لوی سفر دی نو چې کله مقام مر الزهران ته راورسېدل که نه نو نبی علیه السلام وفرمایل صحابه کرامو ته وایي دلته تاسو پړاو واچوئ دلته کې ځکه شپه ده دلته آرام کو ماسخوتن ټیم نو جیسې دا تیاره خوره شوه که نه نو نبی علیه السلام وفرمایل وایي د خپلو خیمو سره اورونه بل کړئ اور نه دی اور بل کړئ دا د عربو عادت و چې کوم ځای کې به یې پړاو اچو که نه نو هلته کې به یې د خپلو خیمو سره اور بل کو یو خو پخلي مخلي به هم تیارول ځان له دویم دا اور به یې ځکه بل کو چې دا لوکي برخ وخېږي او خلک یې ویني چې دلته قافله راغلې او قافله پاتې کېږي نو خلک به راغلي د هغې سره به یې تجارت وکړو څه به یې په دوی خرڅ کړو څه به یې د دوی نه واخیستل داسې تجارتي قافلې به روانې وې نو د اور به یو علامت به د لرې نه به ښکاره شو چې پلانکي ځای کې قافله د خلک به راټول شو نو تجارت پالته کو شو میله به ولګېدله نو نبی علیه السلام فرمایل وی د خپلو خیمو سره تاسو بل کوئ اورونه بل کوئ دغلته کې مکې واړو ته خو پته وه چې موږ د نبی علیه السلام سره واده خلافي کړې ده او یو ورځ به نبی علیه السلام په مکه باندې حمله کوي کو هر کله ده خپل ځان خو ورته معلوم و چې موږ بدعهدي کړې ده نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حمله ممله خو نه کېږي نو درې تنه راوتي وو یو ابو سفیان ابن حرب او دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې کسانو د مکې سردارانو دوی راوتي وو بارې چکر وو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حملې مملې خو بس دغه نه دوی چې وکتل خیمې لګېدلې او اورونه بلیږي دا یو بل نه تپوس کوي وی
بودیله د ابو سفیان د بودیل نه تپوس کې بودیله معلومیږي دغلته کې چې قافله راغلي ور بلګي خیر خو دی نو دا بودیل ورته وایي دا د بنو خزاعه یو لښکر دی هغه دغلته تېرېږي د بنو خزاعه یو لښکر دی په دغې طرف باندې تېرېږي نو ابو سفیان ورته وایي بودیله لږ د عقل لږ کار واخله بنو خزاعه دومره زیات دي ته خو د خیمو دې ورونو ته وګوره که نه هغه دومره زیات دي هغه چېرته ډېر خلک د ټول ملک د اور نه ډک دی وایي زه چې لږ تماشه وکړو خواله ورشو که نه چې لږ ورنږدې شو د نبي علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا درې واړه یې ونیول ګرفتار یې کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان یې ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې واړه یې ونیولو چې ونیول عباس رضی الله تعالی مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی علیہ السلام خواله به دا خبرې ورسره کوي په دې کې دغه تېرېدو عباس رضی الله تعالی عباس رضی الله تعالی په خچره باندې سور دی نو چې خبرې واورېدې ویره دا خبرې خو د ابو سفیان دي دا خبرې د چا دي د ابو سفیان وایي پېژندو که نه نو اواز یې ورته کو نږدې ورغی وی ابو سفیانه ابو سفیان منډه کړه وی عباس ته دلته وي او زه دلته یم وی وجنې مې ما بچ کا نو عباس رضی الله تعالی فرمایل ای ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کېدو بله لارې خو زما خچر ته راخېږم ایله به بچ کېږي زما خچر ته راخېږه بس ابو سفیان منډه کړه د عباس رضی الله تعالی سره په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله تعالی چې وکتل چې ابو سفیان دی توره یې راویسته او رامنډې کړې رامنډې و چې دا خو د نبي اسلام د ټولو نه سخت دشمن دا دی ځکه غزوه بدر کې دی و په غزوه احد کې دی و په غزوه خندق کې دی و په ټولو جنګونو کې د نبي اسلام خلاف جنګېدل او مشري به یې کوله عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس له راغلی دی او مسلمان شوی هم نه دی توره یې راواغسته او رامنډې کړې ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی ته فرمایي وی عباسه دا پوری خو عمر نه دی را روان وی را روان دی وی قسم په الله زما د مرګ دپاره را روان دی زما د مرګ دپاره را روان دی جو عباس رضی الله تعالی خچر په منډه کو اوس عمر رضی الله پیدل عباس رضی الله په خچر دی په منډه اغستی دی نو د شاه علی ورته عمر اواز وکړو وی عباس قسم په الله لږ ودرېږه دا خو د نبي علیه السلام ډېر سخت دښمن دی دی زما نه چېرته ځغلی او که د نبي علیه السلام خواله دی اوس بیا زما په لاس نه راځي ځکه چې دی مسلمانېږي او نبی علیہ السلام له پناه ورکوي خو د نبی علیہ السلام د رسېدو نه مخکې لږې ماله راکړي چې زه بیا خپله توره لږه سړه کړم عمر رضی الله عنه چې منډې وخي عباس هم په منډه اغستی دی د هغه نه ځغلي عمر رضی الله عنه منډې وهي حتی تر دې چې د نبی علیہ السلام خواله یې ورسو وایي د الله پاکه پیغمبره ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ښه ابو سفیان دی او وی دې کوم ځای وایي ستا ملګرو ګرفتار کړی دی ستا ملګرو څه کړی دی ګرفتار کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان ته وویل وی ابو سفیانه ایمان راوړه زه درته اوس هم وایم ایمان راوړه اگر چې زما ډېر سخت دښمن یې اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستا د لاسې شهیدان شوي دي خو اوس درلم دعوت در کوم ایمان راوړه ایمان راوړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د زرو کافرو قتل کول دا ما ته خوښ نه دي بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي زه دا نه خوښوم چې زر کافر دې قتل شي زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دې مسلمان شي د دې سره مینه لرم ابو سفیانه زه درته وایم چې مسلمان شه ابو سفیان نه مسلمانېدو انکار یې کوه هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره بودیل ابن ورقه او حکیم هغې خو ایمان نه راوړو خو نبي علیه السلام ته څنګه مخامخ شو کلمه وویل مسلمانان شو خو د ایمان نه راوړو اوس عمر رضی الله عنه ته سیټ ته ولاړ دی توره یې ایستلې ده وایي د الله پاکه پیغمبره دی نه مسلمانېږي او داسې موقع بیا نه راځي زما د تورې په حواله یې کا زما د تورې په حواله یې کا بار دا خبره کوي بار دا خبره کوي عباس رضی الله عنه په عمر رضی الله عنه پسې داسې سر راواړوه او ګرځېدو ته عمر غلی شه ستا د قبیلې سړی بیا به دې دا نه وویلي چې وژنه وایي ګوره دغه ته وایي که ستا د خاندان او ستا د قبیلې سړی بیا به دې دا نه وایي چې وژنه وایي خو دا زموږ د قبیلې سړی دی ځکه بار وایي چې وژنه وایي عمر رضی الله تعالی په داسې عباس رضی الله تعالی ته وکتل وایي عباسه زما پلار خطاب نه دی خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان زه څومره خوشحاله شوی یم که نه که دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشحاله شوی وي وی چې زه خبر شوم چې عباس مسلمان شو ایمان ته دومره خوشحالي راله که خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دومره نه خوشحالېدم وجه دا ده که نه چې ته د نبي علیه السلام تره او ستا په ایمان باندې نبي
نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شو. نو چې ما وکتل چې د نبی علیہ السلام تره مسلمان شو، نبی علیہ السلام کوم خوشحالي ده که نه، وایي ما ته خوشحالي ډېر محبوب ده. وایي زما زړه خو داسې دی نور چې ته راته څه وایي نو هغه راته وایه نو. زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا زما د قبیلې نه دی، زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا د نبی علیہ السلام ډېر سخت دشمن دی. نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی عباس د خپل خیمې ته بوز هلته به شپه وکړي. د ابو سفیان ځان سره بوزه هلته به شپه وکړي. که دا صحابه کرام ګورې پرېږدي نه، د ده ځان سره بوز د خپلې خیمې ته. نو عباس رضی الله عنه د ابو سفیان ته دعوت ورکوي، وایي ابو سفیان مسلمان شه. ټول عمر مو ګټو ته او لوټو ته او بوټو ته سجدې وکړې، څه یې راکړو؟ بوتانو ته سجدې وکړو، څه خو تې ومنتل؟ مسلمان شه. او تا ته هم پته ده چې دا رښتینی پیغمبر دی، او زه ما ته هم پته ده چې زما دا وراره رښتینی پیغمبر دی، ولې په ایمان نه راوړي؟ ابو سفیان ورته په جواب کې څه وایي؟ یا عباس ډېره ښه پته راته ده چې رښتینی پیغمبر دی، ښه راته علم دی، ولې نه پوهېږم چې رښتینی پیغمبر دی، وی ولې ایمان نه راوړي؟ مړه وایي څنګه ایمان راوړم؟ غیرت راله اجازت نه راکوي، غیرت لره اجازت نه راکوي. زه اوس په دې ایمان راوړم دا خلک به څه وایي؟ زمونږ د پښتو غیرت دی که نه، زمونږ د پښتو غیرت دی. مړه وایي دا کروړ مې دې پسې نورې تاوان شي، خو دا کار نه کومه. زمونږ د پښتنو دا غیرت دی که نه. ته به یو سړي ته په جرګه کې سوال کوي، منت کوي، دا به ورته ووایي چې لکه ستا پکې پیدا دا کار ولې نه کوي؟ مولوي صاحب د پیدې نه زما دې پسې به کروړ نورې تاوان شي، خو نه یې کومه، نه یې کومه. ولې نه کوه؟ بس ما له غیرت دا اجازت نه راکوي. نو هغه د هغې هم هغه د جاهلیت غیرت و، د جاهلیت غیرت و. وایي ښه راته پته ده چې رښتینی پیغمبر دی، رښتینی پیغمبر دی. وی ایمان ولې نه راوړي؟ مړه نه زه په دې خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې زه په دې ایمان راوړم، په دې ایمان راوړم. بهرحال عباس رضی الله عنه قایل نه کړو په دې خبره باندې، په دې خبره قایل نه کړو چې ایمان راوړم. سهار شو، بیا ورسره عباس رضی الله عنه ملګری دی، وی راځه نبي علیه السلام خواله ځو. خو چې څنګه را روان دی خو نبي علیه السلام یې سترګې ولګېدې که نه، بې اختیاره وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایمان یې راوړ. ابو سفیان مسلمان شو. چې مسلمان شو ابو سفیان عباس رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته فرمایل وی د الله پاک پیغمبرانو د ابو سفیان چې د مکې سردار دی، مکې مشر پاتې شوی دی، نو دته دا فخر لږ خوند ورکوي، دا خوښوي چې ما ته لکه څه یو امتیازي غونته شان وی، لکه دا خبره سره لږه مینه ده، نو دته یو عقده غونته که ورکړي چې دی پرې خوشحاله شي. نبی علیہ السلام وفرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی، هغه ته څه دی؟ امن دی. دا ورته نبی علیہ السلام یو عزت ورکړو که نه. د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی، هغه ته به موږ هېڅ نه وایو. ابو سفیان ورته وایي د الله پاکه پیغمبر زما کور خو دومره دی نه چې ټول خلک پکې داخل شي، لږ کسان به داخل شي او نور به چېرته ځي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته هم امن دی، هغه ته به موږ څه نه وایو. د الله پاک پیغمبر حرم خو هم دومره غټ نه دی، ټولې مکې خلک خو پکې نه راځي، ته بس خلک داخل شي نو بیا دا نورو. نبی علیہ السلام وفرمایل وی چا چې په ځان پسې د خپل کور ور بند کړو هغه ته هم امن دی، هغه ته هم څه دی؟ هغه ته به هېڅوک نه وایي، که ایمان راوړي او که نه راوړي، خو چې په ځان پسې د کور ور بند کړو دته به څه امن وي. ابو سفیان اوس خبره لږ ټیک شو چې خلک د بازار پسې د ورونه بند کړي که نه، که ایمان راوړي او که نه راوړي، کورونه دې بند شي، امن به ورته څه شي؟ حاصل شي. بهرحال نبی علیہ السلام بیا نبی علیہ السلام عباس رضی الله عنه ته فرمایل وی دا ابو سفیان یو غونډکۍ ته وخېجوه چې دا ټول صحابه کرام یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي، ځکه چې هر سړی وي د قبیلې د مکې سردار ابو سفیان دی، هر سړی د په مرګ پسې ګرځي. نو یې دې غونډکۍ ته یې وخېجوه چې دا ټول مجاهدین یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي، چې پته ورته ولګي دا مسلمان شوی دی. وی ټیک شو راځه. نو ابو سفیان ځان سره داسې یو غونډۍ ته وخېجو، عباس رضی الله عنه سره ودرېدو. نو داسې قافلې را روانې دي، یوه قافله را روانه ده د مجاهدینو د صحابه کرامو، او د یو امیر دی هغه جنډه نیولې ده. مهاجرینو قافله راله او د هغې نه مشر چې کوم مخې ته امیر روانو هغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه، هغه جنډه نیولې ده او شاته پسې مهاجر صحابه کرام روان دي. بله قافله د مجاهدینو داسې راله او مخکې د یو امیر روان دی سعد بن عباده رضی الله تعالی. دا قافله د انصار وه، انصار د مدینې منورې چې کوم صحابه کرام دي، مجاهدینو قافله را روانه وه، مخې ته د یو تن روان دی، جنډه یې نیولې ده سعد بن عباده رضی الله تعالی. خو
چې دا سعد ابن عباده رضی الله عنه د ابو سفیان په خوا تېرېده که نه او ده ته یې داسې وکتل هغه ته خو پته وه چې دې سړي زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړي دي نو په ډېر جذبه کې راغی نو چغه یې وویله وی الیوم یوم الملحمه نن به د جنګ ورځ ده د جنګ موږ به نن غوښې پرې کوو الیوم یوم الملحمه نن د جنګ ورځ ده ته به ګورې چې موږ نن څنګه جنګ کوو ابو سفیان ویرېدو وی دا څوک دي عباس رضی الله عنه تپوس وکړو وی دا انصار دي که نه وی دا خو ډېر غصه دي دا خو ډېر غصه دي په دې کې کتل چې بله ډله را روانه ده په هغې کې هغه کسان روان دي چې ټولو اسلحې اچولي بس داسې را روان دي نو ابو سفیان داسې ویرېدو د عباس رضی الله عنه تپوس کړو عباس دا څوک را روان دي وی دا انصار او مهاجر شریک را روان دي وی دا خو ډېر لوی قافله نه ده دا خو ډېر خلک نه دی وی په دې کې نبي علیه السلام هم را روان دی په دې قافله کې نبي علیه السلام هم را روان دی نو چې نبي علیه السلام داسې تېرېده که نه نو د ابو سفیان ورته اواز وکړو وی ای محمد صلی الله علیه وسلم وی تا د خپلو صحابه کرامو ته حکم ورکړی دی چې خپل خاندانونه پې قتل کړي د مکې خلک ټول قتل کړي نبي علیه السلام وفرمایل نه ما خو دا حکم نه دی ورکړی چاته چې تاسو مکې خلک قتل کړئ نو دا ماته سعد ابن عباده څه ووي وی څه یې وي وی هغه وایي چې الیوم یوم الملحمه نن خو د جنګ ورځ ده نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د سعد ابن عباده نه جنډه واخلئ د سعد ابن عباده نه جنډه واخلئ خیر بل چاله مه ورکوئ د هغه قیس چې کوم زوی دی هغه له ورکئ د هغه زوی له دا جنډه ورکئ خو د ده نه جنډه واخلئ د هغه زوی له جنډه ورکړه بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام مکې مکرمې ته روان دی